د سترواک خپلواک څښتن تالا په سپېڅلي نامه د ژوندون راډیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو ستاسو پام راوړم د دې مهال خبري ټولګې ته. په ټولګه کې د سیمې او نړۍ مهم او تازه موضوعات درته وړاندې کوو. پیل هم د څو مهمو خبرونو په سر ټکو کوو. دفاع وزارت افغان ولس ته د اختر په شپو ورځو کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی. د دفاع سرپرست وزیر په اختریز پیغام کې ډاډ ورکړی چې امنیتي دفاعي او استخباراتي ځواکونه به هیڅ چاته د خلکو د خوشحالۍ د لمنځه وړلو اجازه ورنه کړي. ټولو محترمو هیوادوالو ته اطمینان ورکوو چې انشاءالله د افغانستان اسلامي امارت ټول امنیتي او دفاعي او استخباراتي ځواکونه ستاسو د امنیت لپاره هغه رهبر چې د خلکو په منځ کې نوي منځوي دی. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال وایي هر زعیم والي کومندان او هر وزیر چې د خلکو په منځ کې ژوند ونه کړي پر وینا یې د خلکو په منځ کې منځوي دی. این سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم است، سنت خلفای راشدین است که همیشه اونا در بین مردم خود بودن. هر زعیم، هر والی، هر وزیر، هر قماندانی که در بین مردم خود زندگی نکرد شما بفهمید که اونا از بین مردم در انزوا هستند و حکومتشان تا بسیار وقت دوام نخواهد کرد. د ختیځو ولایتونو کې امنیتي تدابیرو لپاره بشپړ چمتووالی نیول شوی. د ختیځو ولایتونو امنیتي چارواکي د کوچني اختر په مناسبت د ښه امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي. امنیت د تامین دپاره په هماهنګي باندې الحمدلله ترتیب نیولی شوی دی. په کومو ځایونو کې لمنځونه کېږي، په کومو ځایونو کې د موږ تاسو د کونړ خلک میلې کوي یا په کوم ځای کې ګرځه راګرځي. د امنیت ټول تدابیر مو نیولي دي. دفاع وزارت افغان ولس ته د اختر شپو ورځو کې د بشپړ امنیت ډاډ ورکړی. د ملي دفاع سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په خپل اختریز پیغام کې ټولو هیوادوالو ته د کوچني اختر مبارکي ویلې او ډاډ یې ورکړی چې امنیتي دفاعي او استخباراتي ځواکونه به هیڅ چاته د خلکو د خوشحالۍ د لمنځه وړلو اجازه ورنه کړي. سرپرست وزیر ټینګار کړی چې امنیتي بنسټونه په ټوله کې هڅه کوي چې افغان ولس ته د اختر په شپو ورځو کې د امنیت ډکه ډاډمنه فضا رامنځته کړي او ټینګار کوي چاته به د امنیت د ګډوډېدو اجازه ورنه کړي. د کوچني اختر د رارسېدو په پار په ټول هیواد کې امنیتي تدابیر د پخوا په پرتله زیات شوي دي. د اسلامي امارت بېلابېلو چارواکو د اختر په پار هیوادوالو ته د امنیت له اړخه ډاډ ورکړی دی. په همدې لړ کې تازه د ملي دفاع وزارت سرپرست وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد په خپل اختریز پیغام کې ټولو هیوادوالو ته د کوچني اختر مبارکي ویلې او ډاډ ورکړی چې د اسلامي امارت امنیتي دفاعي او استخباراتي ځواکونه به هیڅ چاته د خلکو د خوشحالۍ له منځه وړلو اجازه ورنه کړي. سرپرست وزیر زیاته کړې چې د اسلامي امارت امنیتي بنسټونه لکه څنګه چې په تیر کې د ولس امنیت ساتلی و پر وینا یې همدا ډول به یې د اختر په ورځو کې هم وساتي. د دې نیکمرغه کوچني اختر مبارکي ټولو ته وایم. ټولو محترمو هیوادوالو ته اطمینان ورکوو چې انشاءالله د افغانستان اسلامي امارت ټول امنیتي او دفاعي او استخباراتي ځواکونه ستاسو د امنیت لپاره مخکې هم همداسې وه، شپه ورځې پر ځان یې وکړې وه او آینده به هم انشاءالله لا نور زیات کوشش کوي. خصوصا د اختر په دغه شپو ورځو کې به ستاسو د امنیت لپاره پوره هڅې کوي. د ملي دفاع سرپرست وزیر وایي چې د افغانستان اسلامي امارت امنیتي بنسټونه به په ټول توان سره هڅې وکړي چې د هیوادوالو امنیت خوندي وساتي او ټینګار کوي چې د پلازمینې کابل په ګډون د هیواد ټولو ولایتونو او سرحدونو ته به متوجه اوسي. د ملي دفاع سرپرست وزیر ټینګار کوي چې هیڅ دښمن ته به اجازه ورنه کړو چې د افغانستان امنیت ګډوډ کړي. او موږ به په خپل ټول توان سره کوشش کوو چې ستاسو امنیت تامین کړو او په ټوله هڅه باندې به موږ که په ښارونو کې وي، که په کلیو بیابانونو کې وي، که په سرحداتو باندې متوجه به وي انشاءالله او هیڅ دښمن ته به اجازه ورنه کړو چې د افغانستان امنیت خراب کړي، د افغانستان د وګړو امنیت خراب کړي. له دې سره هم مهاله د اور وژنې ادارې مسؤلینو هم په ټول هیواد کې
او درویش بندرونو کې د خپل بشپړ چمتواري خبر هم ورکړی دی. موږ الحمدلله په د اختر په شپو ورځو کې چې دا یو پر ازدحام حالات دي د اختر د افغانستان د خلکو د خوشحالۍ ورځ دي، نو په دې ورځو کې موږ څلور د ولایاتو کې او درویش بنادرو کې مطلب پوره آمادګي نیولې ده او په کابل ښار کې او بعضې چوکونو کې چې پر ازدحام دي په هغو کې موږ به خدمتي بعضې موټر او بعضې ملګري درولي چې څه پېښه ونه شي، نو په دې خاطر باندې موږ الحمدلله آماده یو او ټول پرسونل د موږ 1800 پرسونل تقریبا ټول په ځای ده، هغوی نه موږ کار اخلو په دې اختر کې. دا په داسې حال کې ده چې د اسلامي امارت په راتګ سره هیواد کې سرتاسري امنیت ټینګ شوی او د نورو کلونو په پرتله په څه باندې 2 کلونو کې د اختر په ورځو شپو کې د اسلامي امارت ځواکونو د خلکو امنیت خوندي ساتلی و چې له امله یې هیوادوال خوښ او د هیواد هرې څنډې ته سفر هم کولی شي. هغه رهبر چې د خلکو په منځ کې نوي منځوي دی، په ټولنیزو رسنیو کې د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال ویډیو خپره شوې چې د غونډې وخت او ځای معلوم نه دی، خو نوموړي د اسلام د ستر پیغمبر حضور ته په اشارې سره ویلي هر زعیم والي کومندان او هر وزیر چې د خلکو په منځ کې ژوند ونه کړي پر وینا یې د خلکو په منځ کې منځوي دی او حکومت به یې دوام ونه کړي. سیاسي مرستیال په خپلو خبرو کې زیاته کړې چې په هیواد کې ډلې ټپلې ختمې شوي او چاته به اجازه ورنکړو چې اختلافات رامنځته کړي. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی هغه څوک چې ډېری وخت خبرې د اسلامي امارت منتقدین هم جذبوي. په ټولنیزو رسنیو کې د سیاسي مرستیال ویډیو خپره شوې چې د خبرو کولو ځای او وخت یې نه دی څرګند، خو نوموړی د اسلام د ستر پیغمبر حضور ته په اشارې سره ویلي هغه وزیر والي او ورته نور کسان چې د خلکو په منځ کې نوي منځوي دی او پایښت نه لري. د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس ستانکزی هر زعیم والي قومندان او هر وزیر چې د خلکو په منځ کې ژوند ونه کړي پر وینا د خلکو په منځ کې منځوي دی او حکومت به یې دوام ونه کړي. این سنت رسول الله صلی الله علیه وسلم است، سنت خلفای راشدین است که همیشه اونا در بین مردم خود بودن. هر زعیم، هر والی، هر وزیر، هر قماندانی که در بین مردم خود زندگی نکرد شما بفهمید که اونا از بین مردم در انزوا هستند و حکومتشان تا بسیار وقت دوام نخواهد کرد. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم که یک هستی بزرگ جهان بود همیشه در بین مردم میشست و در هر جا همراهشان میشست. حتی اگر یک یهودی، یک نصرانی و یک مشرک هم میخواست که با جناب رسول الله صلی الله علیه و ملاقات کنه در آن واحد همراهش دیده میتونست. په ویډیو کې سیاسي مرستیال ټینګار کوي چې اوس مهال په هیواد کې ډلې ټپلې نشته چې پر وینا یې چاته اجازه نه ورکوي چې په افغانستان کې اختلافات رامنځته کړي. هغه زیاته کړې چې د افغانستان په جغرافیه کې د هیواد ټول میشت قومونه زموږ ورونه دي. نور د ډلو ډلبازیو د ګوند ګوندبازیو اختلافات په نامه د مذاهبو په نامه د قوم دا نور ختم شوي دي. موږ چاته اجازه نه ورکړو چې دا شی نور مخته ولاړ شي. نن که پښتون دی، که تاجک دی، که هزاره دی، که ازبک دی، که پشهی دی، که هر څوک په هر دغه باندې خوشي افغانستان په جغرافیه کې ژوند کوي، دا زموږ ورونه دي. بې له کوم تبعیضه موږ ورته ښه راغلاست وایو، دا زموږ ورونه دي. انشاءالله ټول به سره مشترکه ژوند سره کوو. نو د دې لپاره چې دغه پلان کې کامیاب شو دا ښه ده چې موږ تاسو نور هغه کسان چې موږ نه په 40 کالو کې په نامه د قوم، په نامه د مذهب، په نامه د ولایت ولسوالۍ غلط استفاده کړي هغه ته نور ودا وایو پرېږدو، نور په غوب سره روان نشو. نوموړي د خپلو خبرو پر دوام ولسته په خطاب کې ویلي افغانستان هم تاسې غریبو خلکو ته پاتې دی او له هیوادوالو غوښتنه کړې هغه کسانو چې د افغانانو له زړورتیا، غیرت، قوم، اسلام او وینې څخه ناوړه استفاده کړې هغوی پرېږدي. افغانستان به می شما مردم غریب مانده. شما مردم غریب هستین که دی 40 سال دفاع افغانستان نکردین، بعد از این هم افغانستان برای شما مانده. من میگم که دیگه با امو کسایی که از شهامت شما، از خون شما، از غیرت شما، از قوم شما، بالاخره از اسلام شما استفاده غلط کردن، اونا را ترک کنید، دیگه پشت سرش نرین. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې په وار وار د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال د شریعت په چوکاټ کې نجونو ته د زده کړو پر اجازه ټینګار کړی و او زیاته کړې وه
چې اسلامي امارت په هیواد کې د قوم ژبې او سمت په نوم چاته اجازه نه ورکوي چې اختلافاتو ته لمنه ووهي. د ختیځو ولایتونو امنیتي چارواکي د اختر په پار د بشپړ امنیت د ټینګېدو خبر ورکوي. ننګرهار، لغمان، نورستان او کونړ ولایتونو چارواکي وایي د کوچني اختر په مناسبت د امنیت ټینګېدو په موخه کلک امنیتي تدابیر نیولي دي. دوی د اختر په ورځو شپو کې ولسونو ته د بشپړ امنیت ډاډ ورکوي او ټینګار کوي چې د تیر په پرتله د پلټنې مرکزونه هم زیات کړي دي. خلک د اسلامي امارت له لوري د شته امنیت ستاینه کوي او پر پایښت یې ټینګار کوي. د هیواد په ختیځ کې امنیتي چارواکي وایي د کوچني اختر په مناسبت ځانګړي امنیتي تدابیر نیولي او امنیتي رهبرۍ په پوره همغږۍ د ولس د سر خوندیتوب لپاره پوره چمتووالی لري. امنیتي مسؤلین ډاډ ورکوي چې د هیواد په ختیځ کې هیڅ ډول امنیتي اندېښنه نشته او خلک دې په ډاډ سره اختر ولمانځي. له دې سره سم د کونړ چارواکي هم په یاد ولایتو کې د بشپړ امنیتي چمتووالي خبر ورکوي او هیله مند دي چې لغمان او کونړ ته به د تیر په پرتله د سیلانیانو جوپې زیاتې ماتې شي. امنیت د تامین دپاره په هماهنګي باندې الحمدلله ترتیب نیولی سوی دی. په کومجیانو کې لمنځونه کیږي، په کومجیانو کې د موږ تاسو د کونړ خلک میلې کوي، په کومجي کې ګرځه راګرځي. د امنیت ټول تدابیر مو نیولي دي. د ننګرهار ولایت د اختر د ورځو په رابطه د امنیتي پلان د ننګرهار ولایت په ټولو ساحاتو کې، په مرکز کې، په ولسوالیو کې مو خبرو ته کړې ده. چک پاینونه مو ایجاد کړي دي. د اختر په ورځو کې به ټول چک پاینونه وي. خو د ننګرهار ښار کې تفریحي ځایو کې، په نورو ځایو کې چې کمې ساحې هلته د هیوادوالو د راتلو وي. کره ورځ د امنیت د تامین په موخه خولې تویوي، خو وایي په ځان نه دی او د ولس د پرسکونه ژوند لپاره د ژوند تر وروستۍ سلګۍ زیار باسي تر څو افغان ولس د ناهیلۍ احساس ونه کړي. د اسلامي امارت سرتیري چې د ختیځ په بېلابېلو سیمو کې امنیت ښه والي لپاره مسؤلیت پر غاړه لري، وایي د هیوادنۍ مینې اړ کړي چې اختر د کور پر ځای په سنګر کې تیر او د ولس د سر او مال ساتنې لپاره هڅې وکړي. د ننګرهار خلکو ته ډاډ ورکوم چې انشاءالله خپل اختر په ښه شکل او په ارام شکل سرته ورسوي. سړي شاه ستاسو په خدمت کې یو، انشاءالله چې زموږ په تن کې یو څاڅکی د وینې او موږ ستاسو نه دفاع کوو. انشاءالله بس الحمدلله ولس کولی شي چې 100% اختر ولمانځي. د ولس مال ناموس دپاره موږ انشاءالله 100% آماده یو چې دوی ډاډه وګرځي، خوشحالي وکړي، اختر ولمانځي. عام خلک بیا د کوچني اختر په مناسبت د امنیت تامین په موخه د اسلامي امارت سرتیرو هڅې ستایي، خو په دې برخه کې د لا ډیر کار غوښتنه کوي. او د امنیت په برخه کې کوم لیکي چې کوم امنیتي کسان چې دوی خپل هڅې ډېرې زیاتې نهایي ډېرې کوي کړي دي. هڅې کوي شپه ورځې په ځان یې وکړې ده چې د هیوادوالو د امنیت د ساتنې لپاره کار وکړي. ډېر ښه دی او ډېر خوښه سو، ډېر ښه امنیت ده او هېڅ مشکل نشته. موږ غوښتنې مو څه دي؟ هېڅ بس همدغه امنیت موږ غوښتنه ده خلاص چې موږ امنیت ښه امنیت وي. دا په داسې حال کې ده چې د کورنۍ چارو وزارت سرپرست هم په خپل اختریز پیغام کې هیوادوالو ته د امنیت ډاډ ورکړی. بل لور ته د هیواد په ختیځو ولایتونو کې ځایي چارواکي هم خلکو ته ډاډ ورکوي چې اختر دې په خوښۍ او امن سره ولمانځي. میرویس انتظار، ژوندون راډیو ټلویزیون، ننګرهار. کابل ښاروالۍ د ښار په بازارونو کې پر توکو پوره کنټرول لري. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزی وایي د کابل ښاروالۍ د پلازمینې په بازارونو کې په خوراکي توکو پوره کنټرول لري چې په خبره یې په بازارونو کې د بیو کنټرول لپاره یو کمیسیون رامنځته شوی او یاد کمیسیون په توکو د کنټرول څارنه ترسره کوي. په ورته وخت کې ښاریان د کابل ښاروالۍ څخه خوښ دي چې د ښار په بازارونو کې په توکو کنټرول لري. د کابل ښاروالۍ چارواکي وایي چې د ښار په بازارونو کې د خوراکي توکو په بیو پوره کنټرول لري چې په خبره یې د بیو کنټرول لپاره یو کمیسیون رامنځته کړی چې یاد کمیسیون د ښار په بازارونو کې په بیو څارنه ترسره کوي. د چارواکو په خبره د پلازمینې ټولو دکاندارانو او هټیوالو ته نرخنامې ویشلي چې د همدې نرخنامو مطابق به پیر او پلور ترسره کوي چې پر وینا یې هر هغه څوک چې له ټاکلو نرخونو څخه سرغړونه وکړي له دوی سره به قانونی چلن وشي. طوری که همچنان مادرجان هستند در حدود بیش از 2.5 سال میشه که در شهر کابل شهرداری کابل نرخنامه توزیع میکنه از طرف یک کمیسیون مشخص که شهرداری کابل در رأس او است و این نرخنامه بیش از 3 قلم مواد اولیه در شامل است و در ایام عید چندین قلم مواد خوب میوه خشک هم در او اضافه میشه به شمول دوخت پیراهن تنبان
که مشخصا در تمام شهر کابل قابل اجرا است. دغه راز چارواکي زیاتوي چې ښاریان دې په دغه برخه کې د کابل ښاروالۍ سره پوره همکاري وکړي او هر هغه څوک چې د کابل ښاروالۍ د نرخنامو څخه سرغړونه کوي کولی شي چې د ښاروالۍ له مسؤلینو سره اړیکه ونیسي ترڅو له سرغړونکو سره قانوني چلند ترسره شي. و هر کسی که از این نرخنامه سرپیچی میکنه شاروالی کابل و تیم‌های نظارتی در خدمت مردم هستند و میتونن با نمبر تماس 155 در تماس شوند تا به شکایتشان رسیدگی شوند. په ورته وخت کې کابل ښاریان د ښاروالۍ له دغه اقدام څخه خوښي څرګندوي او وایي چې د کابل ښاروالۍ په بازارونو کې پوره څارنه لري چې په خبره یې د توکو په بیو کې په پراخه کچه کموالی راغلی دی او غوښتنه کوي چې مسؤلین دې د ښار په بازارونو کې خپلې څارنې لا پراخه کړي. ولا ډیر کنټرول پکې راغلی دی او ډیره څارنه لري. توکو کې کموالی راغلی دی نسبت داسې ووایو چې یو 10% کموالی راغلی دی انشاءالله او الله پاک مهربان دی انشاءالله چې همداسې څارنې زیاتې شي او تحقیق زیات شي د مسؤلینو لخوا انشاءالله چې نور هم کموالی راشي. او د تیر کال په نسبت چې دی په نرخونو کې چې دی ډیر کنټرول راغلی دی او علت یې همدغه دی چې ښاروالي راځي موږ ته نرخنامې راکړي دي او هم چې ښاروالي روزانه کنټرول چې دی د دې سبب شوی دی چې په وچه میوه کې چې دی ریټونه چې دی نارمل دي یعنې ریټونه د پخوا په نسبت باندې یو 20% تخفیف پکې راغلی 20% کموالی پکې راغلی. دا په داسې حال کې ده چې د تیر کال په پرتله سږ کال د کابل په بازارونو کې د وچې میوو په بیو کې په پراخه کچه کموالی راغلی دی. په ټولیزه توګه غوښتنې دا دي چې د روژې مبارکې میاشتې وروسته د هم د اسلامي امارت مسؤلین په بازارونو کې په بشپړه توګه کنټرول ولري. امر بالمعروف وزارت د ټولو هیوادوالو شکایتونو ته رسیدګي کوي. د یاد وزارت د شکایتونو اوریدو مسؤلین وایي چې د جمهوریت د پرځېدو پر مهال ورک شوی یو زرهي موټر یې بیرته خپل اصلي مالک ته سپارلی ده. مسؤلین وایي یاد کس خپل شکایت د امر بالمعروف او شکایتونو اوریدلو وزارت ته کړی و چې د دې وزارت د څېړنو له مخې وروسته په ډاګه شوه چې یاد موټر د نوموړي شخص دی. افغان سوداګر د یاد وزارت له هلو ځلو مننه کوي او ستایي. د امر بالمعروف وزارت چارواکي وایي چې د جمهوریت د پرځېدو پر مهال د یو افغان سوداګر څخه ورک شوی زرهي موټر یې بیرته خپل اصلي مالک ته وسپارل شو. مسؤلین وایي یاد کس خپل شکایت د امر بالمعروف او شکایتونو اوریدلو وزارت ته وکړ چې د دې وزارت د څېړنو له مخې ثابته شوه چې یاد موټر شخصي ده او خپل مالک ته وسپاره. د چارواکو په خبره یاد وزارت تل هڅه کوي چې بیت المال څخه په سمه توګه ساتنه وکړي. چونکې امر بالمعروف وزارت جدید نوی ایجاد شوی دی موټر نه درلوده بیا د ریاست وزارت ته پیشنهاد وکړ چې موږ ته د موټر نه لرو موټر راکړئ. بیا ریاست وزارت یو مکتوب په میدانوي باندې ورکړی و چې میدانوي کې هم څه موټر ولاړ دي نو هغه موټر ورته ورکړي. هغې کې یو موټر دا راغلی و دا موټر موږ راوړو دلته یو ریاست ته تسلیم کړ هغې ته استفاده کوله. وروسته دا ورونه راغلي دا موټر زموږ شخصي دی سمه شکایت عریضه وکړه موږ هغه مکمله بررسي وکړه ترافیکو کې ګمرک کې مکمله بررسي نه وروسته معلوم شو چې موټر یقیني شخصي دی نو دې په خاطر باندې چې امارت د شخص مال نه هغه کوي چې د شخصي مال ته هغه دی بلکې امارت د دې په خاطر چې یقیني کړه دا دولتي موټر وي چې ضایع نه شي شخصي ونیسي. دغه راز مسؤلین وایي امر بالمعروف او شکایتونو اوریدلو وزارت د ټولو هیوادوالو شکایتونو ته رسیدګي کوي چې په خبره یې که د هر کوم هیوادوال حق چا زورګیره کړی وي دوی شکایت ته رسیدګي کولی شي. دې د بیت المال په خاطر دونه موږ وځنډو چې مکمل تحقیق وشو څېړنه وشوه تحلیل وشو معلوم شو چې موټر شخصي دی نو نن موږ اصلي مالک ته تسلیم کړو چې دغه دا ستا موټر دی او ستا شخصي حق دی او موږ ستا د خدمت د خلکو د خدمت لپاره ناسته سو که دغسې نورې دوسیې هم راشي که د چا شخصي اموال وي امارت ترې اخیستي وي په اشتباه کې نو موږ انشاءالله هغې خدمت ته حاضر شو دغسې هغې اموال شخصي واخلو هغه شخص ته. دغه راز یاد افغان سوداګر وایي د امر بالمعروف او شکایتونو اوریدلو وزارت د مسؤلینو له لوري شکایت واوریدل شو او ورک شوی موټر ورته تسلیم شو. هغه خپله کیسه داسې کوي که قبل در جمهوریت کمپانی زیری بودن که موترها ما به علما و خارجی اینا به کرا میدادیم. این موتر ما در میدان هوایی بودن و امی جناب رئیس صاحب که امی گپ زدن که جدول داده بودن امی موتر ما اشتباهی ایجا آمده بودن. وقتی که ما تاب تلاش کردیم به اداره امور یک کمیسیون جوش شده بود از اونجا گفتن که موتر شما در وزارت امور است. ما ایجا آمدیم از جناب رئیس صاحب
بسیار زیاد تشکری میکنیم از جناب رئیس سم شکایت هم. ما اینجا عریضه خود که آوردیم، عریضه ما را بررسی کردن، چکو بررسی کردن، بعدا فهمیدن که موتر شخصی هستند و امروز کلی موتر را برای ما تصدیق کردن. ما از وزارت و از امن معروف و از خود امارات بسیار خوش هستیم که مال ما به دست ما رسیده. دا په داسې حال کې ده چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر او شکایتونو اوریدلو وزارت له لوري د شکایتونو اوریدلو یو قانون تصویب شو چې یوه سریزه 2 فصلونه او 23 مادې لري. هیره دې نه وي چې د اسلامي امارت په راتګ سره په ټول هیواد کې شکایتونو اوریدلو ته په پراخه کچه رسیدګي شوې. او دا هم د پلازمینې کابل په بازارونو کې د بهرني اسعارو پر وړاندې د افغانیو پیربیې یو امریکایي ډالر 2.13 افغانۍ، یو پاوند 1.3 افغانۍ، یو ایرو 8.15 افغانۍ، یو د اماراتو درهم 19.98 افغانۍ، یو سعودي ریال 19.28 افغانۍ، زر پاکستانی کاللاري 250 افغانۍ، زر ایرانی تومن 1.1 افغانۍ، زر هندي کاللاري 800 افغانۍ. او دا هم د پلازمینې په ګډون د هیواد د څو لویو ښارونو د هوا حالات. کابل لمر د تودوخې لوړه درجه 20 ټیټه 4، جلال آباد لمر د تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه 14، مزار شریف وریځ د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 14، کندهار نیمه وریځ د تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 14، هرات لمر د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټه 9 او پیښور لمر د تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 18. له خپلو ټولو خبري او تخنیکي همکارانو په مننې دا و د دې مهال خبري ټولګه. تر بیا ښې چارې ښه وخت ولرئ. الله مو مل شه.